د امر بالمعروف وزارت د شکایتونو اوریدلو معینه د سم یو تصنیف رئیس د دې وزارت د ازالې منکراتو د رئیس په توګه وګمارل شو. په دې پاره پلل شوې ناسته کې چې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او د شکایتونو اوریدلو وزارت د شيوخو د بورډ غړو، نظامی محتسبینو او د وزارت ګڼو مسؤلینو ګډون درلود. مولوي کلیم الله اخونزاده د امر بالمعروف نهي عن المنکر او د شکایتونو اوریدلو وزارت د نظامی معینت اړوند په نظامی برخه کې د ازالې منکراتو ریاست د رئیس په توګه د ناستې ګډونوالو ته وروپېژندل شو. ناستې ته د یاد وزارت د شيوخو د بورډ غړي شیخ عبدالحی حازم په خپلو خبرو کې وویل په اسلامي امارت کې مسؤلیتونه او دندې د ژمنتیا او کار کولو پر بنیاد سپارل کیږي چې مسؤل کسان باید د اسلامي امارت ټاکل شوې پالیسۍ ته په ژمن واوسي او خپلې کړنې پرته له مادیاتو د الله جل جلاله د رضا په سبب ترسره کړي. همدارنګه ناستې ته د امر بالمعروف نهي عن المنکر او د شکایتونو اوریدلو وزارت د نظامي معینت اړوند د ازالې منکراتو نوي ټاکل شوي رئیس مولوي کلیم الله اخونزاده هم خبرې وکړي او دا دنده الهي مسؤلیت وباله او ویل چې په ټول توان سره په دې برخه کې خدمت کوي. د یادولو ده چې د یاد ریاست مخکینی رئیس مولوي راز محمد حامد بیا د همدې وزارت د شکایتونو اوریدلو معینت اړوند د شکایتونو د سم یو تصنیف د رئیس په توګه وګمارل شو. بلنه کړي د خیر مگر بندیز کوي د شر، امر بالمعروف و نهي عن المنکر، امر بالمعروف